دا یو داسې جذبه ده چې دا څوک مړولی نشي واورئ دا یو داسې محبت ده چې دی ختمیږي نه واورئ او هغه څوک دې هم واوري چې د دې خلاف څه قسمه سازش کول غواړي هغه دې هم واوري هغه څوک دې واوري چې درې پرده او د بوسو لاندې اوبه بیایي او هغه د قادیانانو دپاره اعلی کار جوړیږي او د خپلې کورسای د بچکولو دپاره هغوی سره معاهدې کوي مونږ ورته وو نه به تی او نه به ستا کورسای نه به قادیانې دا ملک د مسلمان دی او دې ملک کې به صرف د محمد رسول الله محبت چلیږي مونږ ورته دا هم وایو که هر حکومت دی او که هر څوک دی نو دا خبره دې هم واوري جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا حق به وي راځي به باطل به رکیږي کله چې سهار نور راوخیږي بیا د تیارې څه کار دی چې هلته پاتې شي کوم ځای چې د ختم نبوت غازیان موجود وي هلته به ولې قادیانې پاتې کیږي دا څنګه چې تاسو ته مولانا عبدالاول صاحب دامت برکاتهم العالیه وفرمایل چې صوابه یې ځان له مرکز جوړو واورئ دا واورئ په باوسوق ذرایو سره معجز فقیر ته دا خبره رسېدلې ده چې په ټول پاکستان کې هغوی صرف او صرف د صوابه نه سره کر خطاو کړې ده چې دا هغه ځای چې مونږ وی قادیانیت به د دلته نه خورېږي مونږ وی د قادیاني ړومبنۍ خلیفه به په ټوپای کې وي هغوی په مقابله کې مونږ سره هغه کار وکړو چې یوازې مونږ مړه نه کړو یوازې مونږ یې پړه نه کړو د هغوی په کاغذونو کې دا خبره لیکلې ده چې د صوابه هره وجه ده خو داسې مسلمانان دي او داسې پښتانه دي چې یوازې مونږ یې مړه کړي او پړه کړي نه یو بلکې د خپل علاقې نه یې ډېر په ضلالت سره رایستلي یو هغوی اوس دا کوشش کوي چې مونږ د دې بدله واخلو مونږ وو یهود به په دې کې کامیاب نشي چې مدینې ته به دن نشي قادیانې به په دې کې نه کامیابېږي چې صوابه ته را دن نشي زنده باد زنده باد دا د میډیا دور دی واورئ هغوی کله څه کوي کله څه کوي دا اخري خبره کوم خو یاد ساتئ دی سره به څه کوي هغوی چې کله څه کوي کله څه کوي دی سره به څه کوي دا صرف د شمیله د علماو او د دې په سرپرستی کې د ځوانانو او د کلي د خلکو د جذبې په آواز باندې په مختصر وخت کې دا خلک راجمع شوي دي خو دی صرف دی له نه دي راغلي چې دی تقریرونو ته غوږ وږدېږي او ثواب وګټي دا هر یو کس د خپل سر نه تیر دی او هر یو کس ته به انشاءالله هغه جذبه لري هغه محبت لري هغه عشق لري هغه زړه لري هغه دماغ لري خو یو خبره د حکم د موجوده خلکو ته به یو قادیانې میلاو نشي نو د ټول پاکستان غازیانو ته به کوم ځای میلاوي که دی په سوړو کې وردن نشي ورته پسې ځئ او د هلته نه یې راوباسئ د دی حل هم دقه دی الحمدلله د پاکستان آئین کې دا خبره ده قادیانې په یو طریقه باندې هم ځان مسلمان نشي ثابتولی دا په آئین کې خبره ده دی د مسلمان حلیه نشي جوړولی الحمدلله دا په آئین کې لیکل شوی خبره ده دی د مسلمان نوم او مسلمان ځان ته نشي ویلی دا په آئین کې لیکل شوی خبره ده چې کوم ځای کې دی مونځ کوي او دی ورته مونځ وایي عبادت کوي او بندګي وایي ورته کوم هغه ځای ته دی مسجد نشي ویلی کوم ځای کې چې دی مونځ کوي او د دی هغه میرزا واڼه ورته وایي هر څه ورته وایي هغه ځای باندې دی مناره نشي ودرولی په چناب نگر کې چې کم ځای د دی دی که د هغې دیوال راوغورځېږي خښتې دې پې کېږدي خو نوې آبادۍ نشي کولی چې دی کم ځای کې وینئ او دی تاسو صحیح کړل یو رپورټ پې ورکوي د هر ځای ایس ایچ او د هر ځای تاڼېدار او د هر ځای تاڼې ته دا اډر دی او دا آئین دی چې دغه سړی په څه طریقه باندې خپل د دین پرچار نشي کولی الحمدلله د صوابه او د پاکستان او د دنیا په هر کوڅه کې تبلیغي جماعت ګرځي څوک پې پابندي نشي لګولی خو ځکه نه
او د قادیانیانو ډیر لوی چې ځان ته سوای او د دوی ډیر لوی پوپې او د دوی ځان ته مقتدا وای ځکه نه یو کس صحابه ته تبلیغ له راولېږه زه به دې بیا خوښ شم زه به درته ووایم چې او ما ومنلې او ته به بیا ووایې چې او ما دا کار وکړو ته یې راولېږه بیا یې د دلته نه ژوندی وغواړه که تا له ما درکړو نو بیا دا زه یا دا ته دا چېرته کېدی شي ته نه تبلیغ کولی شي ته نه دا ویلی شي چې زه دلته ساک راولېږم الحمدلله دا ملک زمونږ دی دا ملک زمونږ دی دا ملک زمونږ دی په دې ملک کې موږ آزاد یو موږ ساه اخیستی شو دا زمونږ مشرانو الحمدلله د ډېرو قربانو وروستو آزاد کړی دی دې کې د قادیاني د پلار هېڅ نشته دې کې د مرزا د پلار هېڅ نشته د ګرداسپور نه دغه ډله راغلی دلته کې ځان له سیالکوټ کې جماعت جوړو د دلته نه ډېر په منحوسه طریقه باندې رخصت شوي دي او شړلي شوي دي انشاءالله د ده یو پیروکار به نه پاتې کېږي یو بې رضاکار نه پاتې کېږي یو به د ده عاشق نه پیدا کېږي او نه به الله ربالعزت دلته کې دغه منحوسه فرقه پرېږدي که څوک ووایي چې دا د روسه پولې ولې ده الله زما او ستا د ایمان امتحان اخلي الحمدلله یا الله که ډېر کمزور یو طاقت راله راکړې چې د ابوبکر صدیق په آواز باندې څنګه د صحابه او جماعت تللی الله زمونږ د علماو او اکابرو په اذن او په حکم باندې مونږ کې هم هغه شان ټولو کې هغه شان زړونه واچې هغه شان دماغ راکې پیدا کړي الله رڼو بس اخیري خبرې له راځه ما ووایي مخکې اخیري کوم هغه دا خبره ده چې دغه سلسله را روانه وه د سیل میله غازیانو یو عجیبه کار وکړو 200 کسان را جمع شو 200 غازیان را جمع شو د علماو په سرپرستی کې را جمع شو یو پکې زمونږ د مولانا عبدالاول صاحب دامت برکاتهم العالیه والد محترم حضرت رحمت الله علیه هغه هم الحمدلله په هغه موقع باندې د دی سرپرستو نور علماو هم د هغې متعلق دا مې وکتو دوو صاحبانو ته الله تعالی د شهادت لوی اعزاز او سعادت ورکړو د هغوی بچي هم دلته الحمدلله موجود دي یقین وکئ چې بندوی ډېر ډېر مې ورته کتې په څه چې د هغه چا زامن دی چا چې د محبوب نه ځان قربان کړی دی هغوی له الله تعالی کوم مقام ورکړی دی د هغه کونډو چې هغوی په هغه ورځ کونډې شوي دي د امت په ټولو کونډو باندې د هغوی سر برتر دی اوچت دی الحمدلله هغه کونډې هغه د مسیلمة الکذاب خلاف چې کوم جهاد شوی دی او صحابه په هغې کې شهیدان شوي دي د هغوی بیبیانې کونډې شوي دي دغه 2 غازیان شهیدان به هم انشاءالله د هغې صحابو په جماعت کې د محبوب په خوا کې ولاړ وي او مونږ غواړو دا یا الله مونږ د دغه شهیدانو د دغه غازیانو په برکت باندې د محبوب په خوا کې ودروي د دی په برکت باندې مونږ له هلته ځای راکړي بس په دغه د خپلې خبرې بس کوم دا کانفرنس دې درته مبارک وي دا سای مو مبارک شه نور به څه ووایم خو الحمدلله لومبنی سای مو دومره کامیابه وه بیا به ګورو انشاءالله د دې نه به هم سیوا وي کم لارې کوڅې دي زه خو په دې خوشحاله شم نن په سمیلا کې نور نه څوک بل څه کار کوي زمونږ یو ورور دی مونږ سره هلته کې خانقاه کې خدمت کوي ما ته هغه خادم د خانقاه ووی دی به ځي وی دی زر ځي وایي چې ستاسو هلته کې څه پروګرام دی ما ورته وایي چې ایثار ولې شا به ځه هغه وی او بس ورته وایي هغه وی چې بس زه زر پروګرام له ورسم ما دا جذبه په دننه څومره وي چې په بهر باندې دومره ده دلته مونږ د اسلام آباد پنډای نه د دې کلي او د علاقې خلک هغوی صرف د دې کانفرنس پروګرام له راغلي دي یا ساتئ دا ضایع کېږي نه الله مو ویني هم په دقه شکل کې به مو انشاءالله الله د محبوب مخې ته ودروي او محبوب به الله ربالعزت په دې باندې آګاه کوي چې دا ستا هغه امت کې چې زه یې په سمیلا کلي کې راجمع شوي او د ختم نبوت او ستا د تاج د تحفظ دپاره یې لاسونه پورته کړي الله ته یې زموږ نه قبول کړي الله ته یې زموږ نه قبول کړي الله دې اجلاس ته د اجتماع ته قبولیت ورکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین وما علینا الا البلاغ